ښځه د میړه په مال کې ترکه کې میراث حق لري 4 یا 8 خو که دې میړه چا په قتل خطا قتل کو بیا د مرګ نه بعد خو دیت لازمیږي په یو دیت کې حق د میراث لري که نه لري نو څوک چې نه لري ولې دا خو د هغه مړي دنیا نه ده دا خو د ورثو دنیا ده خو د مرګ نه بعد فیصله وشوه چې د ورثو په مال کې خو دا حق نه لري لیکن مختار قول دا د اکثرو علماو چې حق کې لري حضرت عمر صاحب اول حق نه ورکو خو صحابي خط ورته راولېږو چې ما ته نبي علیه السلام ویلي چې په دیت کې به حق ورکوې ولې اصل کې دغه مال چې واجبېږي اصلي هغه مقتول ته واجبېږي خو قبیل لږ ساعت د سا ختلو نه مخکې دا حق دته د دغې وجه نه چې یو سړی جوګ شي بل څوک زخمي کو هغه زخمي معافي وکړه چې ما د هر څه نه ته خلاص که زه مړ شوم هم ته مې معافي بیا ورثه قصاص کوی شي ورثه بیا دیت تر اخیستی شي نو خو معلومیږي دا حق اصلي د مړي ده و چې حق د مړي د د سا ختلو نه مخکې دیت واجب شو د هغه دپاره چې دیت واجب شو دا په مال د میړه کې شو چې میړه 4 لکه روپۍ نورې لري 4 لکه روپۍ اوس د دیت مقرره شوې نو دغه ښځه په 8 لکو ټوله کې حق د میراث لري چې ورکوي چې نه ورکوي هغه خو د موږ خلک دي چې نه ورکوي نور حق په هغه دیت کې ځکه د دیت مړي ته ثابتېږي اول بیا وروسته نقل کېږي نیابتن اخلي ورثه د هغه قاتل نه یې ورثه را اخلي را قبض کوي دا د هغه مړي د طرف نه نیابت ده کنې حق ده په خپله د هغه مړي